او نن لګې دي تقریبا 30,000 د شهدا او تعداد ورسېد سکم 10,000 ماشومان زنانا سپینګيري او ځوانان دا تیک شو. الله رب العالمین دې په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. رب العالمین دې په هر ځای کې مسلمانان په تکلیف کې دي په پریشانی کې دي الله سبحانه وتعالى دې خصوصي حفاظت او نصرت وکړي. خاص کر د غزه د فلسطین مسلمانان چې دا جمع انتهایی په تکلیف کې تیر ک ما ته مخبل کمره په خپل بلستان کې باندې ګرمېدو او وی په داسې خیمو کې پراتو چې باقاعده بارانونه بکیدو په وبو په خټو کې پراتو تصویرونه هم تاسو کتلې ویډیوګانې زخ په دې اړېګم چې الله مکا سوزل می دا خبروم کړله الله مونږ ټول په ور کې وانه چره دي دا غلي ولي دا خاموش ولي یو आवाज خو کوا دعا کا او ته پښه دعا کا الله ته د دې لپاره کم اس کم چې استعمال نامه کې خبره پرتای چې الله سبا تاسو کې یا الله ما دعا کړو دینه خو زما وس نه کېد زما بلاس کې دوه طاقت نه نال تتلې شوم هغه چانه الله تاسو کې چاته چې الله طاقتونه ور کړی دي او یو ما وګټل او بلوي ما وبېل او باغو وبېل او ما وګټل دا چې اړم دي او خړاوې راخستې د په الیکشن باندې د دین او الله تاسو کې دی आवाज رسیږي دوی سره طاقتونه شتا دا حکمرانان چې د دین او الله رب العالمین تاسو کې دا الله رب العالمین پکړ کې بدوي راځي د یو مسلمان خور د بدل لپاره د امت مسلمه لخرې بر روانې دي د مشرق نه مشرق مغرب پورې بدل بیا خسته او نن لګې دي تقریبا 30,000 د شهدا او تعداد ورسېد سکم 10,000 ماشومان زنانا سپینګيري او ځوانان دا تیک شو. دومره قسم په الله کم قوم چرګان دي شتلې وي والله العظیم چې تاسو دنیا کې کتلې هغه غوبل به د کمل چرګان کې شتلې وي لا پات انسانان زموږ تیک شټو پارام په خوب باندې ودی خپل عیاشو کې مصروف دي. الله به تاسو کې ډېر لوی ورځ را روانه ده. الله دې دوی لم توفیق ورکړي چې دې مظلومانو تاسو وکي یوازې تاسو نه عملی اقدام وکي دغه پلیتانو خلاف دغه دهشتګردو خلاف دغه فسادیانو خلاف دغه انسانیت د دشمنانو خلاف چې دا چا د انسانانو وینه توې کړه په ځمکه باندې او رنگینه کړه. الله رب العالمین دې دوی له توفیق ورکړي چې تاسو ونکړي چې تاسو دې ونه کړو والله چې یو لوی رب اشتا فموته امتحان دي موته رعیت او عوامي موږ صرف دعا کوو باقي چې چا سره طاقت دی الله به هر چا نه داغه طاقت مناسب تاسو کوي ورځ لوی را روانه ده هغه ورځ باندې به چا سره حساب داغه د ذمہوارو مطابق کیږي الا كلكم راع الله نبی هر سړی راعي دي ذمہ دار دی او كلكم مسؤول عن رعيته هر چا نه د خپل ذمہ داری تاسو کیږي حاکم نه بداغه د ذمہ داری باقاعده الله رب العالمین تاسو کوي.